یعنی الله په تجارت باندې مستقل حکم ورکړی چې تجارت ګوره وکړئ. ډېر خلک د تجارت او د مال او د کاروبار او د دیاړۍ د دغه شیزونو خلاف یو، لیکن دا د کمکل سړي سوچ دی. که یو سړی ټول ځان دنیا له وقف کړي دام کمکل دی، که یو سړی ځان ټول دین له وقف کړي دام کمکل دی. ولې که ځان دې ټول دین له وقف کړلو، یو خو الله رب العالمین په دې باندې حکم نه دی کړی چې ته ځان ټول دین له وقف کو، د دنیا کار مه کو. ولې ته راهب یې؟ زمونږ په دین کې رهبانیت نشته، دا خو په عیسویانو کې و. او هغې په باره کې هم الله رب العالمین وایي ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها. الله رب العالمین وایي دا رهبانیت دا په ګوټ کې ناسته او د الله بندګي دا د نسوارو د ځان نه جوړ کړی، موږ پرې نه و لیکلی. زمونږ په دین کې دا نشته دی. ګورئ بعضې خلک بس داسې وایي چې بس د جومات په یو ګوټ کې کښېنه او په مدرسه کې کښېنه، باقي د دنیا کار ته ګوتې مه وړه. او دا هم غلطه ده چې سړی ټوله ورځ بس دنیا پسې شي او د الله دین یې پرېښودلی یو. نه، هم دنیا او هم دین دواړه کارونه وکړه. ولې که د دین سره د دنیا ملګرې نه کړه، سفیان رحمه الله وایي لتمندل بین الملوک، دې مالدارو خلکو دې بادشاهیانو خلکو به زمونږ نه ټوشي پیپر جوړ کړی و. سړی ګنده شي زر ټوشي پیپر راوالي، ځان پې صفا کی، لاس پې صفا کی، ګندګي پې صفا کی. کمال د دې علماو سره نه وي، ویل دې بادشاهیانو به زمونږ نه همدا شانتې ټوشي پیپر جوړ کړی، بس چې دې څه ویل بس مونږ به یې د هغې دفاګانې کولې نو. ولې هغې له به محتاجه وو. او دا په هغې ټایم کې هغه دا خبره وکړه، هغه څه دینارونه راواغېستل شمارلي. یو کس ورته ویل ته هم دینارونه شمارې، ته هم دې سره تعلق دی. نو هغه وله دا خبره وکړله. نو زمونږ په دین کې رهبانیت نشته چې یاره بس دین سره تعلق وساتي، مدرسه او جومات او خلکو له محتاج یو روړه په جومات کې ناستې. دا شی زمونږ په دین کې نشته.